بنو پوسټ ګریجویټ کالج پښتو څانګین د دسمبر په 15مه د یو سیمینار تابع کړې وه چې موضوع یې وه قبایلي ضلعو کې اصلاحاتي عمل او ځوانان زده کوونکي څه فکر لري. دغه سیمینار کې د وزیرستان او پخواني نیمه قبایلي سیمو زده کوونکو ترڅنګ د بنو ضلعي انتظامیې مرستیال کمیشنر شوکت خان، سینیر خبریالان، لیکوالان او مدني فعالان هم رابلل شوي ول. قبایلي ضلعو کې د ځوانانو ستونزو او د هغې حل په اړه ځوانانو خپل تجاویز واورول. چارواکو او څېړنکارانو ورته ځوابونه وویل. د بنو ضلعي انتظامیې مرستیال کمیشنر شوکت خان خپله وینا کې په زده کوونکو زور ورکړ چې د قلم د لارې به خپل راتلونکی بدلوي. د ترخګرۍ لاره نوره نه اخلو، موږ به د زور زبردستۍ لاره نوره نه اخلو، موږ به د قلم او د پوهې لاره اخلو. او د هغې دپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې زموږ راتلونکي ټول زموږ موجوده ځوانان خپله کردار ورنکې پدې کې. زما مشر چې څه کړي دي زه به هغې نور نه ژاړم، زما کشر چې سبا څه کوي ما سره فکر د هغې دی. د بنو کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر جاوید خان مشال ریډیو ته د غونډې مقصد په اړه وویل. کومې ستونزې دي او هغې ستونزې حل کېدلو دپاره موږ په خپله باندې استقدامات وکړو. هغې کې به چې کوم موږ طلبه وي زده کوونکي هغې هم پکې برخه واخیسته او پروفیسران هم پکې برخه واخیسته او هغې د لټون دپاره د مسایلو د لټون دپاره یې په خپله باندې خپلې رایې هم پیش کړې. سینیر خبریال ډاکټر اشرف علي چې دغه غونډې لا راغلی و مشال ریډیو ته وویل چې ځوانانو زده کوونکو د خپل راتلونکي په اړه ښه تجاویز شاري کړل. باید دغو ته پام وشي. خپل د هغې چې کوم اندېښنې وې کوم ننګونې وې د هغې پوره ادراک ورته بیا دا دی چې د هغې د حل دپاره د هغې سره وړاندیزونه وو چې هغه د حکومتي اهلکارو مخې ته او د دغه خلکو مخې ته چې کوم دغه پروګرام ته راغلي وو هغې ته یې کېښودل. نو یقینا چې زما دپاره خو ډېره د تعجب وړ خبره وه چې په بنو کې داسې ځیرک سټوډنټانو سره زما په اولني ځل باندې داسې انټراکشن وشو. د کالج یو زده کوونکی رحیم الله وایي چې دغه شان د آګاهۍ پروګرامونه ډېر تابع شي. دې پروګرام نه یقینا موږ ډېره ګټه واخیسته او موږ ته یې ډېر خوند راکړو. باید داسې پروګرامونه نور هم وشي او حکومت له پکار ده چې د فاټا سیمه چې په صوبا کې ضم شوه د دې دپاره چې کوم د دې اوس مسلې دي هغه په بنیادي توګه په بنسټیز توګه باندې دا حل شي. متعلقه ادارو ته خپل تجاویز وړاندې کړي. پروګرام کې شریک زده کوونکي خبریالان او مدني فعالانو وویل چې قبایلي ضلعو کې خلک ډېر ځپلي شوي. باید خیبر پښتونخوا باندې ورګډېدو پس دغلته په تعلیم، صحت او د ځوانانو ستونزو لرې کولو باندې خصوصي پام وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.